ومخ کی بیان په دې موضوع باندې په بل طریقه او په بل مصداق او نور دلایل نن بیان سم مفارقت او فرق لري د مخکنی څخه. حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علی السلام څخه واورېدل، هغه فرمایل چې لا یزال من امتی امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم. نبی علی السلام فرمایل چې زما امت کې وداسي جماعت همیشه د الله جل جلاله په حکم کې قائم وي. دغه خلق چې د الله په حکم باندې دغه جماعت قائم او دائم وي، کوم خلق چې د دوی سره مخالفت کوي او هغه ته د نقصان رسولو کوشش کوي، دوی ته بنه نقصان رسي او نه تکلیف ورته رسي، او نه هم د عام خلکو مخالفت دوی ته ستاوان کوي، تر دې پورې چې د الله جل جلاله امر راځي یعنی قیامت ورځ راځي. متفق علیه حدیث. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي متفق علیه حدیث ته خدا لفظ د امام مسلم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والذي نفس محمد بيده، قسم په اغزاد باندې وي چې د چا په قبضه کې د محمد مصطفی علیه السلام روح دی، چې داسې ورځ به خامخا ضرور به ضرور داسې راځي چې تاسو به ما ونه وینئ، لیکن زما زیارت او زما لیدنه او زما ملاقات هر مؤمن د پاره دومره محبوبي چې تر خپل اولاد او تر خپل عیال هم محبوبي. بحث ابن حکیم د خپل پلار د خپل نکنه روایت کی فرمایي چې د نبی علی السلام څخه می واوریدل، هغه به فرمایل کنتم خیر امه اخرجت للناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو هغه بهترین امت یاست. الله تعالی فرمایي چې خلقو تراوتل یاست. د سورۃ آل عمران دغه آیت لاندې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو د یو امت یاست چې اویا امتونه به تاسو پر کوي او تاسو به برابروي، خو تاسو د دې اویا امتونو څخه بهترین امت او ښه امت تاسو یاست. دغه شانته ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایل چې زما په امت کې چې زما سره ډیر شدید محبت لري هغه خلک دي چې زما نو ورسته را روان دي، او دا هغه خلکو د هر یو د تمنا او د خواهش دی چې خپل ټول مال او خپل ټول عیال او خپل ټول اهل او ټول خاندان ورکی، خداغه په بدله کې یو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ملاقات او دیدار دوی ته نصیب شي. دغه شانته حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایل، روایت د ترمذی او د احمد او د بزار دی، مثل امه مثل المطر. نبی علیہ السلام فرمایي چې زما د امت مثال د باران مثال دی، لا يدرى اوله خير ام اخره. دا چاته نه معلومیږي چې اوله بهتر دی که اخره بهتر دی، ځکه د باران کې هم دا قانون چې انسان ته پته او معلومات نشته چې د باران ابتدا د مځکې او د خلکو د پاره خیر او بهتري ده او که اخر نه. دغه شانته حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان اناسا من امتی یاتون بعدی یود احدهم لو اشترى رؤیتی باهله وماله. بل حدیث امام حاکم ذکر کړی دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زما ورسته داسې زما امت را روان دي، داسې خلک دي چې خپل تمام اهل و فامیل او خپل تمام عیال او خپل ټبر خرڅولو د پاره تیار دي، خو صرف یو وار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات دوی ته نصیب شي. عمرو بن شعیب د خپل پلار د خپل نکنه روایت کی نبی علیہ السلام فرمایي صحابه کرام ته عجیب حدیث نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایي چې اے صحابه ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. دا روایت طبرانی ابو یعلا او حاکم ذکر کړی ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې صحابه کرام تاسو را وشایست چې کم خلق د الله رب العالمین داغوی ایمان تاسو ته په تعجب کې ده، یعنی د کوم خلق ایمان ډیر تاسو ته په تعجب کې معلومیش، ډیر عجیب او غریب ایمان ده. صحابه کرام فرمایي چې یا رسول الله ملائکه. نبی علیہ السلام ورته وایي چې نه، وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. د ملائکه ایمان خو د تعجب وړ نه دی، ځکه ملائکه خو پروردگار ویني، خود به ایمان راوړي، ولې به ایمان نه راوړي؟ پروردگار سره ویني، پروردگار سره ملاقات کی، پروردگار سره مجلس دی، هم مجلس او هم کلام ده.
بیا صحابه کرام فرمایل چې د ملائک چې نه دی ایمان په تعجب کې، نو بیا پیغمبران د ایمان تعجب وړ دي. نبی علیہ السلام ورته چې نه وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، د پیغمبرانو ایمان هم د تعجب وړ نه دی. ولی؟ ځکه پیغمبرانو ته وحی راځي، پیغمبران هر څه پسترګو ویني، ملائکه ویني، فرشته ویني، د الله رب العالمین هغه فیوزات او انوارات ویني، دوی به څنګه ایمان نه راوړي؟ بیا صحابه کرام فرمایي چې نو چې انبیا هم نه دي، نو بیا زموږ یعنی د صحابه کرام خپل ځانونه شولې چې زموږ ایمان چې د تعجب وړ دی. نبی علیہ السلام ورته ویل چې وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم، تاسو ایمان خو د تعجب وړ نه دی. ولی؟ ځکه تاسو هم زما سره ناس یاست، زه تاسو په درمیان کې یم، نو خو تاسو ما ګورئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ذات چې څوک ګوري نو دا ایمان به خود قوي کیږي، دا ایمان به خود پختګي پیدا کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی، چې په تحقیق سره زیات عجیب او غریب ایمان والا مخلوق هغه خلق دي چې ورسته تر موږ تاسو را روان دي. یجدون صحفا فيها کتاب یؤمنون بما فيها، قران عظیم الشان به صرف ویني، په قران عظیم الشان ورقه د قران عظیم الشان هغه صحیفه هغه کتابچه دا به ویني او په هغه باندې ایمان براوړي. دا ډیر عجیب خلک. ولی مشتاق الله تعالی نه دلی، رسول الله مبارک مون نه دلی، ملائکه او فرشتي مون نه دلی، ټول را غایب دي، خو صرف په قران عظیم الشان باندې مشتاق ایمان راوړل ده، په محمد مصطفی علیه السلام په مؤمن بیا شاو باندې په دې وجه باندې مشتاق ایمان لرو. غیب اشیاء دي موږ لیدل نه دي. یو سره چې شی پستر ګوینه نو بیا یقین راځي. مشتاق لیدل لانه د جنت او دوزخ او حشر او نشر الله تعالی جل جلاله محمد مصطفی علیه السلام لام ایمان مو پراوړل دا خو ډیر د تعجب وړ ایمان دی، دا ډیر ښه ایمان دی خو چې څوک یې وساتي. بل حدیث انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وددت انی لقیت اخوانی، نبی علیہ السلام فرمایي ګوره چې زه شګړم، زه خوش ګړم چې زه د خپل دوستانو سره وینم او ملاقات وکم. د نبی علیہ السلام مبارک صحابه فرمایي چې یا رسول الله اولیس نحن اخوانک، اے د الله پیغمبر مشتا اخوان نه یو، استاودونه نه یو؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې انتم اصحابي، تاسو زما صحابه یاستئ، ولکن اخوانی الذين امنوا بي ولم يروني، زما ورونه هغه خلق دي چې زه نه ولیدل او په ما باندې ایمان راوړی ده. روایت د احمد الطبراني دي. بل روایت طبراني ذکر کړی ده عبد الرحمن ابن ابي عمر الانصاري د خپل پلار روایت کې هغه رسول الله مبارک ته فرمایل چې یا رسول الله ارايت من امن بك ولم يرك وصدقك ولم يرك، آیا ما ته فیصله راکا د هغه چا په اړه باندې چې ته نه لیدلې، چې ته لیدلې ایمان پتا راوړې خو ته نه لیدلې، ستا تصدیق کړه ده، ستا پیغمبري منلې ده، کوم احکامات چې د الله تعالی د خوا ته راوړي دي هغه منلې دي، ته نه لیدلې. د دې په اړه څه وایي؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې توبه لهم اولئک منا، خوشخبری دي د هغه کسانو لپاره وي چې زه نه هم لیدلې او په ما ایمان راوړي، زه نه هم لیدلې زما پر تک اشیاء باندې ایمان راوړي ده، خوشخبری دی وي، خوشخبری دی وي. بیا د الله رسول واست فرمایي چې اولئک منا، دا خلق زموږ څخه دي، ان دا خلق دا سیدی لکه زه زموږ د ډلې څخه دي. احمد ابن حبان روایت کوي، حضرت ابي امامه روایت ذکر کوي چې رسول الله مبارک فرمایل چې توبه لمن رآني وآمن بي وتوبه 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. رسول الله مبارک فرمایي چې خوشخبری دی وي د هغه چا لپاره چې زه لیدلم او ایمان را باندې راوړی ده، او دا خوشخبری وي، خو وزل دی هغه چا لپاره خوشخبری وي چې زه نه لیدل او په ما باندې ایمان راوړی ده، دا خلکو لپاره د خوشخبری. حضرت ابي جمعه رضی الله تعالی عنه فرمایي تغدینا مع رسول الله، موږ د سحر خوراک ناشته مو د رسول الله مبارک سره وکړه، زموږ سره ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه مو هغه فرمایل چې یا رسول الله هل احد خیر منا، آیا زموږ څخه به یو څوک بهتر وی کنا؟ اسلمنا معك، ستا سره موږ یو ځای اسلام راوړی دا اسلام مو قبول کړی دی، وجاهدنا معك، ستا سره مو یو ځای جهاد کړی دا. قال نعم، رسول الله مبارک فرمایل چې بالکل، ولنا تر تاسو هم خلق ستا، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني،
ستاسو نو وروسته داسې خلک دي چې زه نه یم لیدلی او په ما باندې ایمان راوړي، دا بهترین خلک دي، دا ډېر ښه خلک دي. عبدالرحمن ابن علا الحضرمي رضی الله عنه فرمایي چې حدثني من سمع النبي يقول، وای ما ته هغه چا حدیث بیان کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره ملاقات کړی ده. نبی علیہ السلام فرمایل انه سيكون في اخر هذه الامه قوم لهم مثل اجر اولهم. نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په امت کې بشک اخرنی کې داسې یو دور راځي، داسې خلک به وي چې دا ورستنی خلکو اجر به داسې وي لکه د اسلام هغه ابتدایي خلکو اجر. په ابتدا کې چې کوم خلک اسلام ته داخل شوي دي، اسلام یې منلی ده او د اسلام په تعلیماتو باندې عمل کړی دي، د هغو خلکو په مطابق او په موافق باندې د هغه ورستنی خلکو اجر هم دی. هغه کوم خلک دي؟ یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، امر بالمعروف کوي، نیک کار ته امر کوي، په نیک کار باندې خلک را پاسي، په نیک کار باندې خلک را بولي، او بل وینهون عن المنکر، د منکر د بد کار څخه خلک را ګرځي. ويقاتلون اهل الفتن، او د فتنې والا سره جهاد کوي. دلته امت محمدی صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا دی چې د الله د رسول امت هیڅ کله پر ضلالت او پر گمراهی باندې یو ځای نه راټولی شي. د الله د پیغمبر امت کې خصوصیت دا دی چې الله د رسول صلی الله علیه وسلم امت به هیڅ کله په گمراهی نه سي راټول. یو سړی به گمراهي، دوه به گمراهي، درې به گمراهي، ټول لس را جمع کړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې ان الله لا یجمع امتی علی ضلاله. د الله د رسول فرمان دی چې زما امت به هیڅ کله پر ضلالت او پر گمراهی به یو ځای والی نه کړي. وید الله مع الجماعه. د الله رسول فرمایي چې د الله جل جلاله نصرت دا همیشه د جماعت سره دی، دا همیشه د جماعت سره دی. څوک د اهل سنت والجماعت سره یو ځای، من شذ شذ فی النار الى النار، کوم انسان چې د جماعت څخه ځان جدا کی هغه جهنم ته غورځول کیږي. حارث الاشعری فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بخمس کلمات امرني الله بهن، په پنځه کلمو باندې الله ماته امر کړی دا. هغه کوم یو دی؟ الجماعه، یعنی الزم الجماعه، د جماعت سره یو ځای والی وک، همیشه به ته د جماعت سره په وسواله کې چې د امت مسلمه سوا د اعظم لوی سوا دی دغه سره یو ځای والی وک. دویم السمع، خبر واوره، خبره واوره، د خپل امیر، د خپل مشر، د خپل حکمران خبره واوره چې هغه صاحب د حکمت وي. والطاعه، او بل اطاعت وکړه، دا خبره دی ومنل بیا اطاعت وکړه. اته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی سریه ته ځي، غزا ته ځي، تور حبشي غلام، تور پونډي حبشي غلام په تاسو باندې امیر مقرر سي، رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو به دا خبره منئ، دغه سره به یو ځای اطاعت کوو. او بل والهجره، هجرت به تاسو کوئ چې کوم ځای کې دین، کوم ځای کې اسلام، کوم ځای کې قرآن حفاظت نه کیږي، تاسو به دغه ځای څخه هجرت کوئ. والجهاد فی سبیل الله، د الله په لاره کې وتل قتال کول. فمن خرج من الجماعه قید شبر فقد خلع ربقه الاسلام من راسه. د الله رسول فرمایي چې کچا د اهل سنت والجماعت د عقیدې او د هغه د مسلک څخه یو لويشت اوتی، د الله رسول فرمایي چې هغه انسان د غاړې څخه د اسلام توق وختي. الا ان يرجع، مگر تر هغه پورې چې برته دغه انسان اهل سنت والجماعت عقیدې ته داخل نسی، دا انسان په غاړه کې د اسلام توق نشته. حضرت عبد الله ابن عمر فرمایي، اوږد روایت دی، وایي مشته حضرت عمر رضی الله عنه خطبه ویله په جابیه مقام کې، بیا ویل چې یا ایها الناس، ای خلکو، ان قمت فیکم کمقام رسول الله فینا، زه هم تاسو ته داسې ودرېدم لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته ودرېدی په دغه ځای کې. علیکم بالجماعه، په تاسو باندې لازمه ده ای خلکو چې تاسو جماعت ټینګ کړئ، تاسو اهل سنت والجماعت کې اوسئ باید. وإياكم والفرقه، ځان وساتئ د ډلو ډلبازۍ څخه. نن زمانه کې خو بیخي زیاته ده، صرف په غوث آباد کې درو یا فرقې پوره کیږي، نور خو برېښت مختلفې فرقې، مختلفې ډلې ټپري. خلک هم حیران دي عوام چې موږ د چا خبره ومنو، یو وایي داسې وکړه، یو وایي د دعا بعد سنت وکړه، دا بل وایي مې کوه، یو وایي تراویح وکړه، بل وایي مې کوه، یو وایي د متعویذ ته، بل وایي نسته، یو وایي تبرکات ته، بل وایي نسته، یو وایي تقلید ته، بل وایي نسته، یو وایي توسل ته، بل وایي نسته. عوام خلانم بس په تشویش کې دي. خو د عوامو لپاره بهترین لارښود او بهترینه لاره دا ده چې مخکنی اشخاص په نقش قدم باندې روان سي. ستا پلار او نیکو انا ورنکه چې کم عمل کوله هغه عمل دوه که بس هیڅ خبره مو منه،
کم مولا چې تا ته نوی دینونه راوړل، کم مولا چې تا ته نوی مذهبونه راوړل، کم مولا چې تا ته نوی فتواګانې راوړلې، بس دغه سزا لاس پرې ونیسه، خبره مه منه. کم خلک چې تا ته د مخکني د تیر شده اشخاصو په نقش قلم باندې د تک تعلیم او تلقین درکې، د هغه خلکو خبره ومنه. ولی یوسف علیه السلام فرمایي واتبعت ملت آبایی، یوسف علیه السلام فرمایي چې زه د خپل هغه د پلارو د نیکه خبره منم، د هغه په تګلاره باندې روان یم. بعضې خلک څه وایي یاره د پلارو د نیکه په تګلاره باندې روان ده، دا خو شرک راځي. ولې؟ د مکې مشرکانو به هم ویله چې زه خو د پلارو د نیکه تابعداري کوم. هلکه په شرک کې تابعداري مه کوه. موږ کله ویلې چې ته د مشرکین مکه غوندې د پلارو د نیکه تابعداري په شرک کې وکړه، بلکې په اسلام او په دین کې د پلارو د نیکه خبره ومنه، او په دین کې د اسلام او د قرآن خبره د پلارو د نیکه په تسلسل کې دا بالکل روا ده، جایز ده. ولې دا 1400 کاله امت چې راتېر سوي دي دا ټول جاهلان نه وو، دا ټول لا علم نه وو، دا ټول بېدینه نه وو. هغه زمانه شوه تر دا اوس فتنې ورځ په ورځ په اوج راځي، او کومه فتنه چې دروازه خلاصه سوې ده بیا تر ورځې تر قیامته پورې بیا نه ده بنده سوې. فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، ځکه شیطان د یو سره ډېر ملګری وي. یو سړی چې ناست وي تنها ځان دا د دماغ به کار نه کوي، یو خبره به کوي، خبره به ځینې غلطه سي، شا و مخ ته کي، شیطان به ورپسې لګیا ده. او یو سړی ده چې هغه مشوره کوي د ځانه سره، یو مشاور لري، یو چا سره مشوره کوي چې زه دا کار کوم وکم که ونه کم، هغه مشوره ورته ورکوي چې دا کار وکړه یا مه کوه. دا ډېره بهتره ده. ولې؟ ځکه په مشوره کې خیر ده، ځکه ستا فکر او ستا دماغ و هغه ځای ته نه رسېږي لکه د هغه دماغ چې رسېږي، نو ته به د هغه سره مشوره کوې، هغه به تا ته خیر وي. ومن اراد بحبوحة الجنه فليلزم الجماعه، نبی علیہ السلام فرمایي چې که چاته دا خوش وي چې جنت ته داخل سي او د جنت د دروازې چارچوب وویني، نو هغه انسان ته لازمه ده چې د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې پاتې سي. من سرته حسنته وساءته سیئته فذلکم المؤمن، کم انسان ته چې په نیک اعمالو باندې خوشي ورزي، په بدو اعمالو دته بدی ورزي، نو دغه انسان مؤمن. دغه شان حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایل چې لا یجمع الله هذه الامه على الضلال ابدا. الله رسول فرمایي چې هیڅ کله به الله تعالی دغه امت را یو ځای نه کې په ګمراهي باندې. وقال يد الله على الجماعه فاتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ في النار. نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو همیشه د لوی جماعت تابعداري وکړئ، د لوی جماعت. اوس کم خلک چې هغه دا ثابت شده اشیاء نه مني، دا هغه ډله ډېره کوچنۍ ده، هغه څوک نه پېژني، نو د هغه سره څوک اوس را پیدا سوي دي، نو تاسو د سواد اعظم تابعداري وکړئ، تاسو د سواد اعظم خبره ومنئ. که چا هم د سواد اعظم څخه ځان وایسته، دغه انسان په جهنم په اور کې اچول کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې زما امت هیڅ کله پر ضلالت او په ګمراهي باندې نه راوځي کېږي. فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم. نبی علیہ السلام فرمایي که چیرې تاسو اختلاف ولیدله په امت کې چې یو سویل بلبل سویل بلبل سویله، تاسو به څه کوئ؟ د سواد اعظم خبره به منئ، او تاسو به د لوی جماعت خلق والا خبره به منئ، چې کم جماعت لوی وي او کم جماعت عظیم وي او کم جماعت ډله ډېره وي، خلک یې ډېر وي، تاسو دا خبره ومنئ. انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان بني اسرائیل افترقت على 71 فرقه. بني اسرائیل کې 2 فرقې وي، 1 فرقې وي، 1. نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیل کې 1 فرقې پیدا شولې. رسول الله مبارک فرمایي چې زما امت به په 2 فرقو باندې تقسیم شي، 2 فرقې ډلې به جوړې شي. نبی علیہ السلام فرمایي كلها في النار الا واحده. د الله رسول فرمایي چې دا ډلې ټپرې چې څومره دي دا ټول به جهنم تلوي شي، یو ډله راسي چې هغه به جنت ته ځي. هغه ډله څوک ده؟ هغه کومه ډله ده؟ هغه د اهل سنت والجماعت ډله ده. دا موږ تاسو نو چې هر چا تاسو څخه پوښتنه کوله چې ته څوک یې، ته ورته وایه اهل سنت والجماعت یم، اهل سنت والجماعت. او یو خبره بل هم اضافه ورته وکم، نن سبا زمانه کې دا د بریلیت او د دیوبندیت تعصب بیخي زیات ده. دیوبند کې چې کم خلک منسلک دي، هغه د بریل چرک ته هم کافر وایي، د بریل چرک ته هم کافر وایي، او چې کم خلک د بریل سره منسلک دي، هغه د دیوبند چرک ته کافر وایي. دا انصاف نه دی. انصاف دا ده چې د اهل سنت والجماعت په عقیده باندې که برابر و هر څوک، که دیوبندی که بریلی، هغه مجرور دی. او که د اهل سنت والجماعت د حنفیت د مسلک عقیدې څخه چپو چې هغه زما ورور ماته نه دی قبول،
دا عقیده یاد کی او دا عقیده باندې سالم او دائم اوسې تر قیامت چې اهل سنت والجماعت او حنفیت په مذهب باندې کڅوک جوړ اغاز ما ورور دي اغاز ما بعیده اهل سنت باندې کڅوک نه جوړ کاغه دیوبند او کبریل زی په دیوال ولم دیوبند او بریل خو معیار نه دی ډیر ظلم مشران علما ویل چې دیوبند مسلک نه دی نه بریل مسلک دی د الله بندگان ولې ظلم کوي ولې انصاف څخه کار نه اخلي د مفتی تقی عثماني رحم الله کراچي کې چې دا غرور مفتی رفیع عثماني رحم الله وفات شو څومره مخکې دا بیان ستا هغه وی دیوبند مسلک نه ہے دیوبند مسلک نه دی بریل مسلک نه دی وای ما د خپل نامه سره ورسته لیکل چې مفتی رفیع دیوبندي وای مفتی شفیع رحم الله رالی او ما د ډیره سخت غوسه وکړه چې دیوبندي ملکه ځکه د دې څخه ډېر لوی فتنه جوړیږي ولیکه چې حنفي ولیکه چې اهل سنت والجماعت دا ولیکه نو ته دا تاثر ولې ورکې دیوبند خو یو مدرسه وا بریل یو مدرسه وا خلکو ته خدمتونه کړې دي شخلک دي بد خلک دي اوس داسې دیوبند نه مسته دیوبندیانو کې داسې خلک هم مسته چې هغه وابیانو غیر مقلدینو ته کار کوي نو هغه موږ نسو منل د دیوبند په نوم باندې یا داسې خلک دي چې هغه د بریلیانو ته ځان نسبت کوي شیګانو ته کار کوي هغه موږ نسو منل په بریلی توب باندې ښه خبره ده بهترینه خبره ده چې اهل سنت والجماعت باندې چې څوک هم برابر او بس هغه زموږ ضرورت دي دا که دیوبندي که بریلی که چینایي که پاکستانی که افغاني که انګریزي او که هر بلای هغه زموږ ضرورت دي او که اهل سنت والجماعت عقیده نو برابر صرف په تش په نامه باندې موږ څوک نسو منلای تش په نامه نه چې ځان ته حنفي وای دا نسو منلای ولی د دې زموږ یو استادو الله تعالی دې په عمر کې برکت واچي هغه عجیب مثال ورکوله ول طالبانو صحیح علم زده کوي صرف په نامه طالبانو ملایان ځان سم جوړوي په نامه باندې طالبانو ملایان چې هغه ډیر دي بیا به مشت کله کله مثال راکوي والحمار نه د بیا د دې معافي خر نه د حیوان ده د خر نوم شي چې دا زید دی نوم یې واړو چې دا زید دی یو څوک ورته لور ورکي دوستي ور سره کوي څوک نه ور سره کوي خو کته نوم واړه هم هغه شي دی په نامه اړول باندې څوک نه اړول کیږي باید انسان خپل حقیقت بدل کړي د حقیقت په بدلیدو سره انسان بدلیږي نو ځکه صرف په نامه باندې د بدلیدلو کوم اثر نه پریوځي نو کوشش ودا کوو چې خپل عمل به برابر وو نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اهل سنت والجماعت ټینګ بس اهل سنت والجماعت د نجات لار ده او چې څومره اولیاء دي څومره صلحا دي څومره نیکان دي څومره پاکان خلک دي دا ټول د اهل سنت والجماعت په لار باندې تللي دي اوس که څوک دا وایي چې یاره دیوبند معیار دی یا بریل معیار د اهل سنت دی ولې دا د دیوبند او بریل څخه چې مخکې خلک تیر سوي دا مسلمانان نه ابو بکر صدیق نه دیوبندي او نه بریلی حضرت عمر فاروق نه دیوبندي او نه بریلی دا تاثرات او دا اختلافات خلکو ته ورکول دا نه جایز بس وچ کلک اهل سنت والجماعت او حنفي مذهب او مسلک سره تعلق لرم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په دوه اویا فرقو تقسیم شي ټول به جهنمی وي صرف یو فرقه به پاتوي چې هغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده او رسول الله مبارک دغه آیت لاندې فرمایي یوم تبيض وجوه وتسود وجوه ورځ د قیامت داسې ورځ ده چې د خلکو مخان به تک تور وي او د بعضی خلکو مخونه چې هغه به تک سپین پرقیږي د دې آیت لاندې بی عائشه صدیقه رضی الله عنها او حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې یوم تبيض وجوه اهل السنه والجماعه د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې الله تعالی وعده کړی ده چې د خلکو مخونه به تک سپین پرقیږي هغه د هغه خلکو مخونه چې هغه اهل سنت والجماعت د ډلو د ډلبازي صفات وي او رسول الله مبارک فرمایي حضرت عبد الله ابن عباس روایت ده چې یوم تسود وجوه اهل البدع والضلال د کوم خلکو چې هغه دلی ټپری جوړي د امت په منځ کې اختلافات جوړي امت تفریقات چې دا وي په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خلکو مخونه به پرز د قیامت باندې تک تور وي د دې وجه دا ده د دې په ځای چې امت ته اتفاق ورکي اختلاف ورکي د دې په ځای باندې ولی امت خو مشترکات لري او چې هر څومره اختلافات وي د الله په وحدانیت کې چا اختلاف هیڅ اختلاف نشته ولی په دغه مشترکاتو کې نه راګرځي دغه په مشترکات ولی عمل نکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټول منو دغه په مشترکات ولی عمل نکوه امام ابو حنیفه رحم الله خو ټول منو دغه په مذهب په مسلک یو ولی دغه خبره نه منو مشترکات ډیر لرو نو په ځای دا د اختلافاتو د ځان استلو لپاره واحد حل دا ده چې انسان باید د مشترکاتو پسې ګرځي د مختلفاتو پسې ونه ګرځي اختلافات ډیر لري
هر انسان به اختلاف لري کنه، اختلاف رائے خور څوک لري، خو موږ متفقات هم لرو، په متفقات نقطو باندې باید موږ عمل وکړو. بل حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اثنان خیر من واحد وثلاثه خیر من اثنين واربعه خیر من ثلاثه فعليكم بالجماعه. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو مسله تاسو ته پیښ شوه، دوه کسان چې تاسو ته مشوره درکړي، یو کس چې تاسو ته مشوره درکړي د دوه کسانو خبره ومنه تر یو، او کچېرې څلور کسان مشوره په یو اړخ درکړي او دوه کس یا یو کس مشوره په بل اړخ باندې درکړي، درکسته څلور کسانو د مشورې خبره ومنه. او رسول الله مبارک فرمایي فعليكم بالجماعه، په تاسو باندې لازمه ده چې تاسو د اهل سنت والجماعت خبر ومنئ او دا غي په عقیده باندې منسلک سئ. فإن الله لا يجمع امتي الا على هدى. نبی رسول الله فرمایي چې زما امت به هیڅ کله په گمراهي او زما امت به هیڅ کله په ضلالت او په ناپوهي باندې به یو ځای نسی. یو سړی به گمراهي، دوه به گمراهي، درې به ټول امت نسی گمراه کېدلی. لہذا ټول امت چې په سواد اعظم په یو شی باندې روان وي، نبی رسول الله فرمایي چې تاسو هم هغه په نقش قدم باندې او دا غي په لار باندې روان سئ. الله تعالی جل جلاله دې مشتاق ټول د اهل سنت والجماعت د عقیده سره منسلک وساتي. وما علی الا البلاغ.